سیلاب تر دې دمه د څېړونکو د وینا تر مخه ویل کېږي چې سیلاب اوس هم دوام لري او خدای مکا دغه اوبه اوس هم سیوا کېدی شي راتللی. غریب خلک دی څاروي چا څاروي په مرض مړه شو او څه دی سیلاب خراب کړ. طالع پاکستان کې مونږ واړو مونږ وویل چې یاره پاکستان کا سب سے بهترین بحری نظام ہے نو لکه دا د دې بحری نظام دی چې سلامونه او احترامات قدرمنو، زه سیام خان یو وارې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته یاد ده چې په پښتون وطن کې او بیا په تیره سوات چې زمونږ کم دی یا کالام دی او په تیره 400 شابړه چې هغه که ووایو په زیاتره توګه باندې زمونږ د پښتون وطن زمونږ د پښتنو کورونه ړنګ کړل. دا شیبې په شابړه کې ولاړې ما د ملي جمهوري غورځنګ چې څومره هم زمونږ ملګري دي زمونږ مشران دي موږ سره به تاسو ناظم صاحب ګورئ د دې علاقې چې ناظم صاحب دی موږ سره په دغه پروګرام کې په دغه خپرونه کې ملګری دی. د دې خلکو غږ به تر تاسو درسو. ریسکیو والا هم راغلي دي، خوراکي توکي او شیان هم را رسېدلي دي. ناظم صاحب را سره ولاړ دی، د دوی نظر واخلم. ناظم صاحب کله را سره راپاڅئ. سلامونه، ډېره مینه او احترام چې وخت مو راکړو. خپل ځان را سره معرفي کوئ او په دغه اوسني چې کوم حالات دي کوم کړکېچن حالات دي په دغې باندې څه فکر کوئ؟ سیام صاحب زه ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو په لومبي ځل زموږ د شابړې ته راغلې او زموږ د غریبانانو تاسو تپوس وکړه. علاقه ډېره متاثره شوې ده، ډېر غټ سیلاب و. زموږ دا لږه علاقه خو دغه خو دی خوځي دا کم کورونه چې بیخي متاثره دي او په لومبي ځل تاسو راغلی دا کیمپ همدلته ولګول، د ډاکټران هم راوسته، څه پیکج هم راوړه. الله دې ستاسو عزت وکړي ځکه چې زموږ د غریبانانو تاسو تپوس وکړه او الله دې نور هم دغه ورکړي ځکه چې ډېر غریب خلک دی. څاروي چا څاروي په مرض مړه شو او څه دی سیلاب خراب کړ. پریوتیری دی خوا شاته هم پریوتیری ده خو هم پریوتیری. هغه خلک راغلي زموږ دا چې کم پاخه کورونه دي دې ته راغونډ شوي دي، څه کالج ته تللي دي، څه د پړانګو ته چې دغه شوي دي. نو دا علاقه ډېره خرابه ده. تاسو به جې خوا نه تللی خو لکه که تاسو مثال خبره د نور چا څه دغه وي او د غریبانانو سره څه امداد کول غواړي نو را دي شي ځکه چې لکه یوازې د فوډ پیکج نه دی پکار لکه نور هم چې دی د دې خوارانو لکه په غریبۍ کې دا کورونه ځان له جوړ کړي دي هغه پریوتي دي ډیمج شوي دي هغه شوي دي نو د هغې دپاره که دی نو تاسو یو اواز اوچت کړه نو دا ویل بهترین دي. ناظم صاحب که دا راته ووایې د دې نه وړاندې زما نه وړاندې یا کوم کوریج والا راغلي یا تر دې دمه ګورنمنټ د دې ځپلي قام غږ بدرګه کړی خلکو ته یې ورښودلی که نه؟ نه جي دا لومبی ځل دی چې تاسو راغلی ځکه چې که راغلي نو همدلته به راځي داسې څوک دغه هم نشته نماینده هم داسې نشته نو موږ سره میلاویږي خو تقریبا ستاسو لومبی ځل دی راغلي ریسکو والا راغلي دي زموږ ناخوا یو کلی دی هغه ډېر متاثره وان آباد دی جنګي کورونه دي هغه ډېر زیات خراب دي ځکه چې دغه زور هم په هغه طرف ډېر زیات و. ناظم صاحب دا راته ووایې د سیلاب چې کومه سطحه هغه په کمي باندې شوې ده که نه اوس هم د راتلو امکان شته؟ نه جي زیره خو لکه زموږ چې کوم هغه د کلي هغه هغه نو موږ ورته داسې یو نښه کېږو نو د هغې په وجه چې دی دا لکه هغې نه د اوبو شاته روانې دي مخامخ دی خو اوچتېږي نه او په ډېرې لکه ډېر زیاتې ښکته شوې ځکه چې بس په پټو کې دي دا صرف دا روډ کولو دی نور ګیر چاپېره دي کورونو کې تقریبا اوس هم اوبه ولاړې دي او نور داسې انشاءالله او فصلونه خو جي فصل یې ډېر زیات خراب کړی دی مکمل د خیالي په غاړه چې کم فصلونه دي د چا ګنیګانو د چا جیوارو هغه فصلونه مکمل تباه شوي دي. چې مې تاسو ته ویلې شابړه کې سیلاب راغلی او د دغې له کبله بلاو پښتنو کورونو ته زیان رسېدلی او کورونه یې ړنګ شوي هم په دغه تسلسل کې ډېر زیات خوشحاله یم یقینا چې روح مې را لړزېږي چې د پښتون وطن دا شزلمي به تاسو وینئ احساسات نشم رابندولی په لفظونو کې چې د دې کلي دغه ړنګ بم کورونو ته ګورم دغه خلکو ته ګورم او بیا په تیره زمونږ دغه ځوانانو دغه کار ته ملاتړ که خپل ځان زمونږ کتونکو سره معرفي کړي. زما نوم عادل شاه یوسفزی دی او په سرکار یوسفزی مې خلک پیژني د مردان سره تعلق ساتم او د ملي جمهوري غورځنګ غړی یم. چیرمین کله چې کله د آفت رالو مطلب د سیلاب د دومره غټ عذاب د برن را روان په سوات کې خلک افیکټ شو بیا مردانو خیر بچو خو 400 نوشهره دا ټول علاقې هغې کې افیکټ شوې. چیرمین صاحب د خپل سایډ نه مونږ ته اډر وکړو چې تاسو لاړ شئ او په خپل ملګري را یوځای شو د خپل وس مطابق د خلکو سره د خیر ښېګړې دپاره چې کوم دی نو هلته ځان ورسوئ که ستاسو میډیکل کیمپ لګوئ خو نه فوډ تقسیموئ نو مونږ د خپل وس مطابق چې کوم دی نو راغلو او دلته 400 کې یو سی مدد د پلانګو کې علاقه ده او دې ته رالو دلته دا کلي مونږ وکتو نو ډېر زیات خفه هم شو خو د خپل وس مطابق مونږ چې کوم دی میډیکل کیمپ سټارټ کوو ډاکټران مونږ سره شته خپل ټیم مونږ سره راوستی دی. کورونه ړنګېږي بیا هم ریاست غلی دی څه فکر کوئ؟ اول خو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې مونږ له مو وخت راکړو قیمتي وخت مو راکړو مونږ له نو زه به دا خبره وکړم چې دا کار خو د ریاست دی ریاست چې کله ځان ته حکومت وایي نو ریاست مطلب د مور که نه نو دا ټوله ذمہداري د هغه ده بیا چې هغه نه کوي نو بیا به خامخا مجبورن به چې کوم دی نو لکه
مونږ مجبورن را پاسېدلي وو په دغه وجه لکه دلته د جی ایچ کیو چې کوم جرنالان دي هر یو خپل هلیکاپټر چې کوم دی ولاړ تاسو دا ډېره د سوچ خبره ده ستاسو د کیمرې د لاندې خبره کومه چې ریسکیو دپاره یو هلیکاپټر نشته دی نو دا تاسو د پښتونخوا کې لکه د ریسکیو د دې نه تاسو اندازه لګوئ که نه بل سیلابونه آفتونه دا خو د خدای طرفه دي خو دا خو پر نورو ښارونو کې هم راځي دا په نورو ملکونو کې هم راځي هلته خو چې دونه نقصان نه رسوي هلته وجه دا ده چې هغې له پوره یو نظام یې جوړ کړی دی یو سیټ اپ یې جوړ کړی دی نو دونه نقصان ونه شي دلته هغه سیټ اپ نشته دی مطالعه پاکستان کې مونږ واړو مونږ وویل چې یاره پاکستان کا سب سے بهترین بحری نظام ہے نو لکه دا د دې بحری نظام دی چې زه اکثر خبره کومه زموږ یو مشر اکثر خبره کوي پاکستان داسې ملک دی چې هر کال په شکل وړي نو لکه دا ډېره د افسوس خبره ده دې باره کې چې کوم دی حکومت له سنجیدګي پکار ده چیرمین محسن داوړ صاحب په دغه اړه باندې اقدامات کړي که نه دي کړي تر دې دمه چیرمین محسن داوړ صاحب خو غریب تاسو ته پته ده چې هغه تر خو دونه اختیارات هم نشته دی اکثر چې لږ غونته کې خبره وکړي نو 500 بس مخالفین راپاسئ نو هغه خو موږ ته دغه وویل چې اپنه مدد آپ لکه چانه چې کوم دی په دې کې چاندم مغواړي که نه نو دا ملګري سلکار مرګری او موږ سره چې کوم دی نو بخاري او عاصم او ډاکټر صاحب دي د ډېر ما سره هغه الفاظ نشته زه د دې شکریا په کم الفاظو کې بیان کړم بیا زه چې کوم دی رالم نو زموږ د شیخ یاسین ټاون ستاسو د کیمرې د لاندې د خپل استاد محترم د مولانا صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کوم هغې په دې کې ډېر زیات موږ سره چې کوم دی کردار ادا کړو د کاري پل یوسف خان صاحب ډېره زیاته مننه کوم موږ سره ډېره زیاته ښېګړه د میران شاه د نړېدلي ښار تصویر درلېږم نور درته هېڅ هم د ننګونو د زوال نه وایم ډېره زیاته مننه کوم ویاړ د باندې کومه ستاسو په شان ډېره مننه یو شعر به زه هم ډالۍ کړم قربان وایي په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی او د خولې خبرې وي د خولې خبرې سړی هغه چې په کردار شي سړی او چې د خپل قام په نامه ښه نه راځي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی نو زه ټولو پښتنو ته چې کوم د چا وس کېږي دغه ته ستاسو د کیمرې د لاندې دغه خبره کومه چې مونږ خو په خپل کومک باندې د ملګرو په کومک باندې دا چې کوم دی مونږ سیټ اپ روان کړی دی نو که مونږ سره څوک په دې کې نور څه امداد کول غواړي نو ډېره مشکور به وي او ډېره خوراکي اشیا د تقسیمولو سره سره ډاکټر صاحب هم را رسېدلی دی ډېر زیات خوشحاله شوم څومره چې د دې خلک د شابړې خلک پښتانه زخمي شوي دي بیماران شوي ډاکټر صاحب راځي او دوی چیک اپ کوي ډاکټر صاحب څه ګورئ څومره خلک بیماران دي یا خلکو ته کومه ستونزه ده یا ذهني دباو پرې شته که نه څه فکر کوئ بسم الله الرحمن الرحیم او ټولو نه اول خو ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو دلته ته راغلئ ستاسو ډېره مهرباني ده ټولو نه اول خو غټه ستونزه دا ده چې خلکو باندې د ایچ نه راغلي مطلب زمین خارخ راغلی د اوبو کې ګرځېدلي دي او د سر نه ور د داخلونو کپور په دې باندې خارخ بل دا چې د سیلاب راغلي د اوبو ډېرې زیاتې یخې دي نو چې څوک پکې ګرځېدلي نو د هغې د وجې نه هغې د رنګونو دا سپینو دا ډېر زیات دی ټیک شوی دي نور داسې اوس د اوبه په دې ځای باندې ولاړې دي که نه دي نو دې نه هم مختلف قسمه بیمارۍ کاس کېږي نو چې کله د اوبه وقتا په وخت باندې کمیږي کوهستان کې پنځورونه وجله کېدل هغوی مړه کېدل مورې ورته 4 یا 5 ګنټې چغې والې سوشل میډیا په دغې باندې ټول خلک خبر وو نړۍ په دغې باندې خبره وه چې پنځورونه ډوبېږي هغوی د مرګ انتظار کوو خو له بده مرغه دغه حکومت دغه ریاست دغه پنځورونه ونه شو ژغورلی او اخره کې د خپل ژوند ته د پای تیږه کېښودله